ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلي دي چې د امیب ناروغۍ په وخت کې پوره درمل نه وي خوړلي او له روغتیایي ستونزو سره مخ شوي وي. یاره تقریبا 10 بجې وي د شپې چې 10 بجو نه تر 2 بجې پورې ما دې بس مټ شو. که د امیب ناروغي پر مهال د ډاکټر لخوا راکړل شوي درمل پوره او منظم ونه خورو، له کومو روغتیایي ستونزو سره مخ کېدای شو. د دې ستونزو د حل لارې څه دي او د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم د امیب ناروغۍ په وخت کې دوا خوړل کومې ګټې لري. زه نقیب احمد عزیزی یم او تاسې روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. امیب یوه پارازیټي ناروغي ده. دا ناروغي ډیر وخت هغه وخت پیدا کیږي چې نظافت، اوبو او د خوراک پاکوالي ته پام ونه کړو. مثلا په ناپاکو لاسونو ډوډۍ یا نامنځلې میوې او ترکارۍ خوړل، غیر صحي اوبه څښل او نور دي. د دې ناروغي نښې له غایطه موادو سره بلغم او وینه راتلل، د نس درد او پیچش، تبه او د بدن ضعف ګڼل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې که د امیب ناروغۍ په وخت کې د ډاکټرانو لخوا ناروغ ته ورکړل شوي درمل پوره ونه خوړل شي، نو د نورو کومو روغتیایي مشکلاتو سبب یې کېدای شي. ډاکټر ته بوتلم، معاینات یې وکړ، ډاکټر وایي چې امیب بیا دوا نه پوهېږم چې د 10 ورځو وه 20 ورځو وه میاشت بعد مونه دوا یې راکړه ډېره، نیمه مې خوړلې نیمه مې وغورځوله چې 10 بجو نه تر 2 بجې پورې ما دې بس زه مټ شو. زما نوم خو نسیم ده، د پکتیا ولایت یو مرکز کې کورونه دي. موږ د یو وراره مې و چې اسهال ورته پیدا شو، بیا چې موږ کله ډاکټر ته لاړو د امیب د ډاکټر چې دوا ورکړه، هغه دوا چې خلاصه شوې نه وه، مقصد نیمه خوړل شوې نیمه پاتې وه او ما مرض بیرته پرې راوګرځېده. باعث د دې شو چې بیرته مریض شو. موږ لاړو شفاخانه کې یو څو ورځې بستر شو. مشکل خو دغه دی چې یو هغه کورنۍ ورسره تکلیف کېږي، ځکه چې اول په کمه دوا سره ناروغېږي او باعث د دې کېږي چې بیا دوا مکمله ونه خوري، چې بستر ته ضرورت لري، یو څو وخت ته ضرورت لري، اقتصادي ضایع کېږي، همدا مشکل راځي. دوباره موږ مصرف کړی د دوا اخیسته څو واره تللي. یو شمیر کسانو چې د امیب ناروغۍ په وخت کې د ډاکټرانو لخوا ورکړل شوي درمل پوره نه و خوړلي، نو ناروغي دویم ځل ورباندې راګرځېدلې وه. د نس شدید دردونه ورته پیدا شوي وو، له اسهالاتو سره یې وینه راتله، تر روغتونه دوهم ځل رسېدلي، بستر او سرګردانه شوي وو او پیسې یې هم زیاتې لګېدلې وې. د کابل ښار په انتاني روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر سید عادل نیرومند نظر لري چې که ناروغ د امیب دوا په اول ځل سمه او مکمله ونه خوري، نو د امیب سیست یا پوښ د درملو په وړاندې مقاوم کیږي. که چیرې یو ناروغ خپله دوا یا درمل په خپل وخت سره او مکمل ونه خوري، نو او هغه دوز کوم چې ډاکټر لخوا توصیه کیږي، هغه مقدار د دوا چې توصیه کیږي په مکمل اندازه ونه خوري، دا دې سبب کیږي چې ناروغي مقاوم شکل ته لاړ شي. اختلاطات هم ورکوي که چېرته دغه ناروغي په مکمل ډول تداوي نشي او هغه ناروغان چې خپله دوا درسته نه اخلي، نو د دې سبب کیږي چې دغه ناروغي د وینې جریان ته بعضې میکروبونه یا پرازیتونه داخل شي او بالاخره ځیګر ته لاړ شي، شش ته لاړ شي، همدارنګه کولی شي د ټولو وجود اعضاو ته حتی دماغ ته هم لاړ شي. په ځیګر کې چې ډیره معموله ناروغي ده امیبیک لیور افسی یا هغه دانه چې دلته جوړیږي د چرک نه ډکیږي، هغه په جګر کې موجود وي چې دا بیا هم یو لوی اختلاط دی او حتی جراحي تداوی ته هم ضرورت لري. د دې په څنګ کې کولی شي امیبیک افسی په دماغ کې هم جوړ شي چې دغه د مینانجایټ سبب کیږي، نو دا هم ناروغ د وخیم اختلاطات سبب کیږي، حتی د هغې دماغي توازن د منځه ځي، د هغې فکر مشکل سره مخامخ کیږي او دغه وخت کې چې ناروغ د ژوند سره یو لوبه کوي. د ډاکټر په وینا که د امیب ناروغان د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم په ټاکلې اندازه او تر اخره پورې دوا ونه خوري، نو ناروغي د درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي، لا پرمختګ کوي او اختلاطي کېدای شي. یو اختلاط یې دا دی چې کېدای شي د وینې له لارې ځیګر ته ورسیږي. په ځیګر کې د یوې تڼاکې یا عبسي په شکل چرک راټول شي، بیا دوامداره تداوی او ان عملیات ته ضرورت پیدا کیږي. یا امکان لري دماغ ته ورسیږي او د مننجیت سبب شي چې په دې حالت کې د ناروغ شعور له منځه ځي. خو که د امیب دوا پوره ونه خوړل شي او دویم ځل بیا واخیستل شي، نو ولې د نورو روغتیایي مشکلاتو سبب کیږي. نوم عبدالاحمد، غزنی ولایت. موږ خدای سکار د پښتنو چې بس دوا واخلي، ما دې شته نور دوا نه خوري، نور باندې غوړ دی. امیب پر دوا چې ونه خوري بیا ناروغ در باندې راګرځي.
بیا ته زور تکلیف پیدا شي، بیا په هغه رقم باندې بیا له سره دوا شروع. نوم مې شیر علي ده، لوګر ولایت نه. دوا کورس پوره نه شي کنه، مریضتیا له بنیاد نه ختمي. که دوم ځل واخیستل شي هغه بیا یو هغه مریضتیا ته چندین کار ونه کی، او بل د معدې تکلیفونه نور تضاد ورسره لري. یو شی یو کس نیم الرجي ولري، د ګرمایش زیات دوای ډیره ګرمي، هغه نه الرجي او اساسات ورسره لري. یو کس زی په خپل لرم نو هغه بیا په بد عملم تمامېدلی شي. یو شمیر کسان له دې نه خبره وو چې که د امیب ناروغۍ درمل پوره ونه خوړل شي او یا دویم ځل بیا واخیستل شي نو ولې روغتیایي ستونزې زیاتیږي. یو تعداد نورو بیا نظر درلود چې که دوا بشپړه ونه خوړل شي نو ناروغي له همدې امله دویم ځلې راګرځي. ډاکټر هم په دې باره کې نور معلومات راکوي. څرنګه چې دا دوا کیمیاوي ترکیبات لري نو په همدې خاطر باندې کو چیرته دوا مکمله وانه غسل شي یا هغه کسان چې دوا نه اخلي دا ناروغان عموما اول مشکل دا پیدا کیږي چې میکروب مقاوم شکل ته ځي او چې مقاوم شکل ته لاړ نو تداویم د دوامداره کیږي، طولاني تر کیږي یعنی اوږده کیږي او د یوې هفتې نه تداوی رسیږي 3 هفتو ته رسیږي. هغه دوا چې په عادي شکل کې یا په حاد حالت کې موږ ورکړو دا بیا په مقاوم شکل کې نه ورکړل کېږي. په مقاوم شکل کې عموما دواګانې په لوړ دوز سره ورکړل کېږي، د دوا دوز زیاتیږي او وخت هم زیاتیږي. نو همدا علت دی چې د ناروغانو ته هم اقتصادي مشکل پیدا کېږي، هم وخت ضایع کېږي چې دا وخت ډیر زیات په نظر کې نیول کېږي. په څنګ کې ناروغ سرګردانه کیږي، معدي مشکلاتو ته پیدا کیږي ناروغ ته. کو چیرته دغه مقاوم انتان د دې ناروغ څخه یو بل سالم انسان ته لاړ شي هغه عیناً مقاوم شکل دی چې دغه دوا سره د په اسانۍ سره هغه ته جواب نه ورکوي دوا سره. درنو اوریدونکو، تاسو روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او دا اونۍ موضوع د امیب ناروغۍ او دوا په هکله ده. د روغتیایي کارپوهانو په باور که د امیب درمل په اول ځل پوره ونه خوړل شي نو د ناروغۍ علت د دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي چې بیا دوامداره تداوي ته ضرورت پیدا کیږي. بل دا چې درمل ممکن د ناروغ په معده او د بدن په ځینو نورو غړو هم منفي اغیز ولري، خو د حل لارې کومې دي او د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم د امیب درمل مکمل خوړل له صحي پلوه کومې ګټې لري. عبدالباری یم له قره‌باغ نه. ډاکټر ته تللی یم، دوا یې راکړی و، په وخت او زمان مې خوړلی ده. رانغلی نه ده، نیولی هم نه ده تر اوسه بېرته. ګټه هم دا ده. تللی یاستو، معاینه هم کړې ده چې راته یې چې امیب مرض دی، بیا دوا راکړې چې دا مکمل وخورئ. که دا مکمل ونه خورئ تاسو ته تکلیف د کولمو دغه پیدا کېږي، کې اسپانیا اوري. بیا هغه دوا یې پوره خوړلې ده، چېرته چې تلو ځان سره هم داسې کول کې وړله، ښه صحیح به هم پوره په وخت خوړله، بیا ښه شوي یاستو. زما نوم وحید ده، د سالۍ یم. د زړه درد و بیا دلته راغلو، همدغه وزیر اکبرخان شفخانه کې موږ ته دوا راکړله، وایي تاسو د چینجي لرئ د امیب. هغه دوا یې راته هغه طبق هدایت په وخت باندې څه رقم ډاکټر صاحب هدایت کوو، سهار هم کوم ځای ته میلمه به وو بیا مو دوا ځان ته اخیسته کړه. کله چې امیب وم هغه وخت ترکاري موږ نسو خوړی، حتی غورې هم چې هغه وکړه تبه به راتله د ملاریا په شان ته. خو شکر د صحت هم ښه شو، هر څه ترکاري چې هر څه ماده وي یا ماده ته استقام سره خورو. اوس فضل د خدای صحت هم ښه ده. یو شمیر کسانو چې د ډاکټرانو د هدایت مطابق په ټاکلې اندازه د امیب درمل په مکمل ډول خوړلي وو نو بشپړ روغ شوي وو. ډاکټر نیرومند هم په دې هکله مهم معلومات را سره شریکوي. عموما دا دوا ترخه اوسیږي، د خولې خوند سره ناروغانو خراب اوسیږي. هغه ناروغان چې د معدې مشکل ولري دا دوا په مشکل سره اخلي، خو بله چاره هیڅ نشته دی. یوازینۍ چاره دغه ده چې دا دوا باید خپل منظم شکل باندې په خپل وخت سره واخیستل شي. هغه ناروغان چې د معدې مشکلات لري د معدې د خاطر یو څه دوا د معدې واخلي، د خپل ډاکټر په مشوره باندې. البته کولی شي چې زیاتو مایعاتو څخه استفاده وکړي، کولی شي چې نرم غذایي رژیم څخه استفاده وکړي. هغه غذایي رژیم چې دوی ته د معدې مشکلات نه پیدا کوي د هغې څخه مرچ، مسالې او یا داسې نورې نوشاباب او دغه شیونه سره ونه خوري. نو کولی شي دغه دوا په منظم شکل باندې واخلي. همدارنګه کولی شي میوه وخوري. نو دا ناروغان کولی شي په دې شکل باندې هغه دوز دوا مکمل کړي. نو اوس خو ډېره ښه خبر ده چې موبایلونه شته دی، ساعتونه شته، ځان سره کوکي په ماغ وخت باندې د خپل دوا ټایم معیار کې ویخوري. بل مهمه خبر ده د امیبیاسیس هغه ناروغان چې هغه د خولې لارې دوا اخیستلی شي کولی شي چې یو دوه ټابلیټه دې په جب کې ځان سره که چېرته وظیفې ته هم ځي او دا چې په کور کې نه اوسېږي ونې چې زما دوا په کور کې پاتې کولی شي په خپل په کار په ساحه کې همغه خپل دوا په خپل وخت سره واخلي تر څو چې د دې ناګوارو یا د ناخوشاینده اختلاطاتو څخه مخنیوی وشي. لکه څرنګه چې مخکې موږ وویلې
د دوا مکمل اخیستل یا د دوز مکمل اخیستل فایده دا ده چې کیس مقاوم ته نه ځي. دویم دا چې د ناروغي تکراري حالت نه اوسیږي. دریمه خبره هم دا ده چې ناروغ اقتصادي مشکل سره مخامخ کیږي. څلورمه خبره دا ده چې ناروغ عموما وخت نه ضایع کیږي. پنځمه ډیره مهمه خبره چې اجتماعي خبره ده چې دغه ناروغ په اجتماع کې فعال ونډه اخلي او خپل کارونه په خپل وخت سره زمان سره کوي. او بل دا چې دغه مقاوم میکروب چې د په وضعیت کې د کور یا د فامیل نور اعضاء ته نه انتقالیږي. نو دغه ټولې څلور پنځه خبرې چې موجودې دي د دې په اساس باندې کو چیرته ناروغ په خپل وخت زمان سره دوا واخلي، په خپل اندازه سره واخلي، نو دا ډیره بهتره خبره ده ترڅو چې مشکلات څخه مخنیوي وشي. امیب ناروغي له ناروغو کسانو ته سرایت کولای شي که په دې ناروغي اخته کسان د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم پر خپل وخت او اندازه مکمل درمل ونه خوري، نو کېدای شي دا ناروغي دویم ځل پرې راوګرځي. د وینې له لارې یعنی سږو او مغزو ته رسیږي. ان کېدای شي چې هلته د چرک د راټولېدو او پړسوب سبب شي. یو شمیر کسانو چې د امیب ناروغي په وخت کې خپل درمل د ډاکټرانو لخوا په تعین شوې اندازه او وخت خوړلي و او دوا په نیمایي کې نه و پرېښې، نو بشپړ روغ شوي او ناروغي نورو ته سرایت نه و کړی. درنو اورېدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکاري وحیدې صابر د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.